رڼا رڼا بکړي زړه د جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم روشان دی وی تل د لمر په شان دارالعلوم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم وزراء الكرام استاذان أو أهميان زمن وجنوان يقول نحكي أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسل السلامة ينزل حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالشكوات. محترم من دې د سعادت او نیکبختي مقام دی چې ستاسو په درانه حضور کې ولاړ یم. غواړم درته د دیني مدارسو د اهمیت او فضیلت په باره کې څو مختصر خبرې درسره شریک کړم. محترم سامعینو، په یو معاشره کې په یو ټولنه کې د دیني مدارسو څه اهمیت او فضیلت دی. د دې په فضیلت او اهمیت هر عقلمند او هوښیار مسلمان پوهېږي. د دغو دیني مدرسو په ذریعه نه صرف اسلامي اخلاق او اسلامي خصلتونه ژوندي پاتې کېږي، بلکې د دغو دیني مدرسو په ذریعه د اسلامي علومو او فنونو ترویج او اشاعت هم د دغو مدرسو په ذریعه راځي. قرآن کریم او احادیث د اسلامي تعلیماتو ماخذ او منبع ده، او د دیني مدارسو مقصد هم صرف دا دی چې د اسلامي تعلیماتو ماهرین په قرآن او احادیث په علما او په علوم شرعیه په علما پیدا کړي چې بیا د مسلمان او د اسلامي معاشرې په مابین یو داسې رابطه جوړه کړي چې په مسلمانانو کې د اسلام بنیادي او ضروري تعلیم عام کړي او په مسلمانانو کې د اسلامي تهذیب او تمدن ابدي صداقت او حقانیت فریضه ترسره کړي. حقیقت خبره خو دا ده چې نن په ټوله دنیا کې خصوصا په بر صغیر کې چې د اسلام کومه رڼا پرته ده، حقیقت دا د دغو مدرسو اثر فیض او د دې د محنت نتیجه ده. ونن متاسفانه د دغو مدرسو په خلاف پروپاګند پر مخ روان دي. د اسلام هغه سرسخته دشمنان انګریزان، یهود او نصارا د اسلام د دغو قلعو په خرابېدو او بربادېدو باندې مصروف دي. د اسلام هغه حکمرانان چې دعوې د مسلمان کولې اوس د دغو کفارو ملګر او دوستان شول، او د مدرسو هغه طالبان نن مجبوره او مظلومه دي او پر مخ د ځمکې د ټولو هغه ستره هستې چې علما کرام دي نن مقبوره او مطلوبه دي او د بې ځایه پابندیو په زنځیرو باندې تړلي دي. ولیکن محترم حاضرینو، تاسو تاریخ ښه کتلی دی چې کله به د رب جل جلاله پر ځمکه د کفر طوفان راپورته سو، بدعات رسوماتو رواجاتو ته به ترجیح ورکول سول، علمای ربانیین به پګار سول، د خرافاتو هزلیاتو اغلوطاتو ښکار به انسان جوړ سو، مجاهدین به شهیدانېدل او د حق ویلو خلکو سر به له تن څخه جدا کېدی او پر دوی به مقدمه چلول کېدل او پر عامو درختو باندې به راځول کېدل او د الکفر ملت واحدا نعرې به ورکېدلې. نو د دغو فتنو په مقابله کې د دغه فساد مخنیوي لپاره همدغو مدارسو عالمان او طالبان راوتل چې بیا د دې مقابله وکړه. د الله پاک جل جلاله د دغو مدرسو د عالمانو او طالبانو په ذریعه کفار ته شکست مجبور کړ، ظلم او جبر یې دفع کړ، د اخوت او ورورګلوۍ نعره یې عامه کړه، سنت یې په خلکو کې خپاره کړ او د اسلام بیرغ لا اله الا الله محمد رسول الله یې لوړ کړ
او د وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اورېدنې مشهوره کړه چې دا هغه رڼا نن له مشرق څخه تر مغربه د جنوب څخه تر شماله موږ او تاسو وینو. محترمو حاضرینو، خو بیا هم نن بعض داسې خلک شته چې د دغو دیني مدارس څخه سوال لري او دا وایي چې دغو دیني مدرسو معاشرې ته کومه ګټه رسولې ده. نه یو ډاکټر کړی دی، نه یو انجینر کړی دی، نه یو پیلوټ کړی دی. نو د دغو مدرسو معاشرې ته څه اهمیت او ضرورت دی؟ نو موږ جواب ورکوو چې تاسو خو یو وارې خپل تاریخ سم مطالعه کړئ. کوم علم چې په دې دنیا کې وضع سوی دی د اکثرو علومو واضعین چې د هغه د دغو مدرسو عالمان دي او د اسلام عالمان دي. د کیمیا واضع چې دی دا علم چې چا وضع کړی دی دا یو عالم امام جابر بن حیان په نامه چې الحمدلله زموږ د خراسان عالم دی، دا علم هم ده وضع کړی دی. بل الجبر په نامه یو علم چې دا علم هم یو عالم وضع کړی دی. او بل دا د تداوی او د ډاکټران دغه علم چې چا وضع کړی دی د دې واضع ابو علي سینا دی چې صرف په یوه وارې اتیا رقمه دواوې جوړې کړې چې بیا خلکو ته د دې وضاحت وکړي، چې بیا خلکو ته واضح کړي د جراحت د زخم د هر شي تداوي چې بیا هغه جوړ کړي. موږ ورته وایو چې تاسو خو د خپل تاریخ مطالعه کوئ، په تاریخ ځان پوه کوئ او بیا د مدرسو څخه سوال وکړئ. او یو جواب دا هم ورکړو چې دغو مدرسو معاشرې ته نه صرف چې دا علما فارغ کړي دي بلکې په زرهاو مفسرین، محدثین، مفتیان، متکلمین، محققین، مدققین، مناظرین، معلمین، مبلغین، مؤرخین، مدبرین، مفکرین، مقررین، سیاسین، صحافیان، شاعران او داسې ماهرین ورکړي دي. او په زرهاو فقها، علما، فضلاء، فصحاء، بلغاء، ادباء، صلحاء، اتقیاء، اذکیاء داسې اکابر شیخونه کړي دي چې د هغو په تذکیرې سره و ایمان ته تازهوالي و ارواح ته اراموالي و زړه ته حلالوالي و ژبې ته خوږوالي و عمل ته بیداروالي او و فکر ته پراخوالي و عمل ته د ښایستوالي دولت نصیب کېږي. محترمو سامعینو، په معاشره کې د مختلفو طریقو، مختلفو اندازو او په مختلفو لارو کې د کوشش کولو منبع او سرچینه همدغه مدارس دي. هغه که د تالیف میدان وي یا د تصنیف میدان وي یا د واز او خطابت رزمیګا وي یا د خناقي صوفیانه نظام وي، ټول له همدغو مدارس څخه پیدا کېږي. د احوالو د اصلاح لپاره په معاشره کې چې کله عوام الناس ته کومه مسأله پیښیږي او بیا دا مسأله د مفتیانو څخه شپې نو د دغه مفتیان د همدغو مدارس څخه پیدا شوي یا د مساجد امامان دا هم ټوله د همدغو مدارس څخه فارغه شوي دي. د افغانستان، برما او د جنوبي ایشیا په پراخه خطبه کې د جهاد کولو پورته شوې نعره او ولوله هم د همدغو مدارس څخه پورته شوې ده. او په افغانستان کې چې کوم انقلابونه راغلي دي الحمدلله د دې ټولو انقلاب دا انقلاب چا راپورته کړی دي؟ د دې انقلاب ابتدا د همدغو مدارسو عالمان او طالبانو کړی دی. نو موږ او تاسو ته پکار ده د همدغو مدارسو حفاظت په سر او مال سره وکړو او د دې حفاظت د دې مدارسو حفاظت د ځان لپاره یو فریضه وګڼو. دا ونه وایو چې دا مدرسه خو د یو چا پرې خاصه ده یا دا د فلانکي مدرسه ده او دا د فلانکي مدرسه ده. باید هر نفر دا مدرسه د ځان لپاره یو کور وګڼو او د دې حفاظت د ځان لپاره لازم وګڼو. الله پاک جل جلاله دې اول و ماته بیا و تاسو پر دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ المبین.